السلام علیکم خوږو ملګرو، په دې هیله چې ټول به راته روغ جوړ او د صحت جامې مو په تن وي. ملګرو ډېر خوښ یم یو ځل بیا تاسو ته په نوې او خوندورې ویډیو کې حاضر یم. انشاءالله ملګرو په نننۍ ویډیو کې دا طریقه درته ښیم څنګه کولی شو په خپل موبایل کې یو اپلیکیشن په فري ډول جوړ کړو. هغه ملګرو ضبط د 2 دقیقو کې پرته د کوډینګ څخه په یو ډېر اسانه طریقه ملګرو. انشاءالله زه کوم درته ښیم په دې طریقه کولی شو خپل موبایل کې اپلیکیشن جوړ کړو. ملګرو اپلیکیشن جوړول ملګرو ډېر اسان کار، دومره هم اسانه لکه څومره شوي ده، خو که چېرې موږ د زړه د خلاصه محنت او خواري او کوشش وکړو نو خامخا موږ کولی شو خپل موبایل کې اپلیکیشن جوړ کړو. ملګرو اپلیکیشن چې کله ملګرو جوړ کړو له هغې څخه کولی شو موږ پیسې هم لاسته راوړو. ملګرو د اپلیکیشن څخه پیسې لاسته راوړو په 2 طریقو امکان لري. یا هم کله چې پلی سټور ته پبلش کړو له هغې څخه هم کولی شو بیا پلی سټور ته چې پبلش کړي بیا کولی شو له هغې څخه پیسې لاسته راوړو. ملګرو بل کله چې موږ پلی سټور ته اپلیکیشن پبلش کړو هغې لپاره باید موږ یو ماسټر کارډ ته اړتیا ضرورت ده. باید موږ یو ماسټر کارډ ځان سره ولرو او ماسټر کارډ باید $50 څنګه باید موجود وي تر څو موږ وکولی شو په جوړ شوی اپلیکیشن څنګه شو پلی سټور ته پبلش کړو له هغې څخه درآمد لاسته راوړو. بل ملګرو کله چې موږ اپلیکیشن جوړ کړو د اډموب لپاره له هغې څخه موږ کولی شو بیا پیسې لاسته راوړو. اډموب لپاره هم موږ اپلیکیشن جوړوو چې هغې کې به د ګوګل ریزونه لګېږي. کله مو چې اډموب اپلیکیشن سره اډموب جوړ کړو بیا هغه له ایډسنس سره ټچ کېږي هم ملګرو بیا کولی شو خپل بانکي حساب څنګه شو څخه پیسې ولګو. انشاءالله ملګرو پلی سټور ته پبلش کول همدارنګه مو د اډموب اکاونټ جوړو بیا هغې ټچ کول ایډسنس اکاونټ سره دا ټول طریقې به راتلونکي درته وښیم. اوس فلحال زه ماسټر کارډ نه لرم ډېر خطر زه هم نشم کولی چې پلی سټور ته اپلیکیشن پبلش کړو. انشاءالله زه په راتلونکي کې یو ماسټر کارډ ځان ته جوړوم او له هغې څخه بیا کوم اپلیکیشن پلی سټور ته پبلش کړو. انشاءالله ملګرو تاسو ته هم همغه طریقه درته ښیم. نور به ملګرو ویډیو نه اوږدوم او ویډیو به شروع کړو. مخکې له دې چې ملګرو زه ویډیو شروع کړم تاسو ته یوه کوچنۍ غوښتنه لرم تر څو زما یوټیوب چینل ته دا کوم ده هغه سبسکرایب کړئ، په خوا کې د ګنټې نښان هم ووهئ تر څو زموږ هر نوې ویډیو تر ټوله مخکې لومړی تاسو ته در ورسېږي. او که چېرې ملګرو زموږ چینل سبسکرایب کړی یا زموږ حمایت کوي نو دا ویډیو سره لایک کړئ. نور که د ویډیو په باره کې انتقاد پیشنهاد لرئ نو د ویډیو په کومنټ کې یې ولیکئ. نو اوس ورته ملګرو څنګه کولی شو خپل موبایل کې اپلیکیشن جوړ کړو پرته له کوم اضافي لګښت سره بغیر له کنکشن څخه همدارنګه پرته له کوډینګ څخه په ضبط کې 2 دقیقو کې. نو راځئ له موږ سره. السلام علیکم خوږو ملګرو، په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ او د صحت جامې مو په تن وي. ملګرو ډېر خوښ یم ځل بیا تاسو ته په نوې او خوندورې ویډیو کې حاضر یم. ملګرو لکه څنګه مې چې په اول د ویډیو کې درته ویل څنګه کولی شو خپل موبایل کې اپلیکیشن جوړ کړو پرته له کوډینګ څخه هغه اپلیکیشن ضبط 2 دقیقو کې جوړ کړو. نو که غواړئ چې دا او دې ته ورته نورې خوندورې طریقې زده کړئ نو تاسو زموږ یوټیوب چینل ویډیوګانې تعقیب کړئ. ملګرو مخکې له دې چې ویډیو شروع کړم تاسو څخه یوه دانه وړه غوښتنه لرم چې زما یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ، په خوا کې د ګنټې نښان هم ووهئ تر څو زموږ هره نوې ویډیو تر ټوله مخکې لومړی تاسو ته درځي. دې لپاره تاسو په خپل موبایل کې اپلیکیشن په ډېر اسانۍ په ضبط 2 دقیقو کې پرته له کوډینګ څخه جوړ کړئ. نو تاسو له موږ سره اوسېدئ. نور خبر نه اوږدوم او زما اپلیکیشن جوړوم. دې لپاره تاسو په خپل موبایل کې اپلیکیشن جوړ کړئ ضبط 2 دقیقو کې پرته له کوډینګ څخه. نو دې ته یو اپلیکیشن د ضرورت ده سکیچ ویور په نامه. ملګرو دغه اپلیکیشن باید تاسو له ګوګل څخه را ډاونلوډ کړئ. دا اپلیکیشن زموږ په هېواد کې افغانستان کې څنګه ده پلی سټور کې ان نه ده انیبل نه ده نو تاسو له ګوګل څخه ډاونلوډ کړئ. انشاءالله لینک یې زه د ویډیو په ډسکرپشن کې درکوم له هغه څخه په ډېر اسانۍ سره ډاونلوډ کولی شئ. زه دا ملګرو اپلیکیشن خلاصوم. سکیچ ویور ملګرو څنګه شو دا خلاص شو. دې لپاره تاسو دې کې اپلیکیشن جوړ کړئ چې ملګرو مثبت علامه ده نو دا مثبت علامې باندې به کلیک وکړو. که کلیک کړئ انټر اپلیکیشن نیم دلته به اپلیکیشن نوم تاسو ورکوئ ځان نوم ورکړئ. اوس خاص د خپل یوټیوب لپاره یو اپلیکیشن پکې جوړوم. دلته ورکوم ټیکنیکل ټیکنیکل آریان دلته لیکلي ټاپ ټو چینج آیکن ملګرو په دې به کلیک کوو. دې ته به آیکن انتخاب کړو چې ګیلري ته به ورسو. دلته به څنګه کوو ګیلري ووهو. دا وروسته وخت ملګرو ته تاسو خپل ګیلري څخه یو عکس ورته انتخاب کړئ. خپل د یوټیوب چینل مې چې کوم دی هغه لوګو ورکوم. صحیح ده ملګرو ټول راځئ څنګه شو لوګو راغله لکه څنګه شو د معنی شو. دلته لیکلي ګریټ ایپ نو په دې ګریټ ایپ باندې څنګه کوو ملګرو کلیک وکړو. کلیک کوم نو دا صفحه به موږ ته راسي. سکرول وي د ملګرو دا به څنګه کوو راکاش کړو راولو. دا مستوی ته ملګرو دا صفحه به موږ ته راسي. دلته لیکلي ملګرو ویټ نو په دې ویټ په کلیک وکړو. دلته لیکلي میچ پیرنټ نو په دې میچ پیرنټ په څنګه کوو ملګرو کلیک کړو. دلته به څنګه کوو دا سلیکټ کړو. دا مو سلیکټ کړو. بیا دلته یو بل اپشن د ملګرو موږ ته راکوي پینډینګ نو په دې پینډینګ به څنګه کوو کلیک وکړو. دا به څنګه کوو د آلینې ملګرو ته اساسي دي
دا ته به څنګه کو ختم کو او دې بجای به څنګه کو 0 ولیکو دا به څنګه کو دلته سیف کو سمه ده مونږ دا مو سیف کو دا مرحله خلاص شوه دلته بلاندې راکټ دلته یو بل اپشن دی ویب ویو په دې ویب با کلیک او دا څنګه کوم ګور ټینګ به ونیسو راکښ کو سمه ده مونږ ګورو دا مو سره راکښ شو دا صفحه به مونږ ته راځي اوس په دا صفحه مونږ ته راځي لیکلي ان ایونت نو په دې ایونت مونږ ګور څنګه کو کلیک کو په دې ایونت باندې کلیک کو مونږ ګور دلته مو کلیک لیکلي اون ګریډ سمه ده مونږ ګورینم اور ګریډ اون ګریډ باندې څنګه مونږ ګورو دلته کلیک کوم دلته موږ باندې یو بلاکونه ورته جوړ کړل ته د گیم آپشن څخه په دغه به کلیک کوم موږ ورته د بلاکونه یو دلته لیکلي ویو نو په دې ویو بټن کوم ګورو کلیک کوم دا د موږ ته یو بلاکونه راوړل ته خپل یو بلاک د ویو لوډ یو آر ال موږ د په نوم یو بلاک د هغه بټن کو پیدا کو باندې موږ ګورو ویو لوډ یو آر ال سم د موږ ګورو په دې با کلیک کو دا بټن کو سیټینګونو سره د هغه راکښ کو د څه به کنیکټ کو دا مو سمون ګورو هونو دی باندې کو دا څه به یو کلیک وکړ لیکلي ویو څنګه 1 نو په دې با کلیک کو دا څنګه خانه د مارک سره سلیکټ باندې کلیک کو دا مو سلیکټ کو دلته یو لوډ یو آر ال باندې کلیک کو دا خانه وسنګ کوم ګور داسې کو انټر یو ال مونږ دلته مونږ باید چې کو ته زه غواړم خپل یوټیوب لپاره چې ما پاول کې تر زه غواړم د یوټیوب لپاره یو اپلیکیشن جوړ کوم د خپل یوټیوب چینل څخه کوم څه ده هغه لینک څنګه کوم دلته کې پیسټ کوم دلته به مونږ تاسو پامې څنګه د ایم په ځای څنګه تاسو www ورکوي سمه ده مونږ دا پاکم د ایم دلته څنګه کوم www باید دیواره ورکوم سمه ده مونږ ګورینی www یوټیوب چینل څنګه سمون ګورو دا زما د یوټیوب چینل لینک ده نو ورته څنګه سمون ګورو په دې سیف آپشن به څنګه کلیک وکړو او دا زمونږ اپلیکیشن څنګه سمون ګورو جوړ شو بس په شاته بیک راشو مونږ ګورو بیک راغلو دا ته اوس په دې لپاره د بیک بټن جوړ کو د بیک بټن جوړولو لپاره ته جمع علامه سره موږ په دې باندې کلیک وکړو دې باندې چې کلیک کړل ته لیکلي 1 بیک پرست نو په دې باندې کلیک وکړو ان بیک پرست باندې موږ ګورو کلیک کړل ته لیکلي اډ نو په دې اډ باندې موږ ګورو کلیک وکړو نو دا څه هوا مو ته راشي ته لیکلي ان بیک پرست نو په دې بیا کلیک وکړو نو ته بیا موږ ته بلاکونه راشي موږ ګورو دا څنګه همغه د جیم غونته علامه سره هغه به هغه ته لیکلي وي نو په دې ویب باندې کلیک وکړو دلته موږ د آپشن د ویب گو بیک په نامه آپشن د هغه موږ دلته باید ورته انتخاب کړو زه اوس هغه آپشن پیدا کوم هغه بلاک بخنه سره پیدا کوم دا د موږ ویب گو بیک څنګه موږ دا انتخابونه دی باندې کلیک کوم د دې تر اول موږ څنګه دا سلیکټ او دا ټیک مارک کوم څنګه موږ دا موږ ټیک مارک او څنګه موږ اپلیکیشن څخه کوم د هغه په بشپړ توګه جوړ شو وسنګ کول دا اپلیکیشن انسټال کول ته لیکل موږ رن په دې رن باندې کلیک وکړو رن باندې کلیک کوم دا څه هوا موږ ته راځي دته موږ اوس انتظار وکړو تر څو زموږ اپلیکیشن انسټال شي دا موږ روان انسټالیشن تر څو زموږ اپلیکیشن انسټال شي اینه موږ ټیکنیکل اړه په نوم اپلیکیشن جوړ کړو څنګه کو دا اوس انسټال کما ډن وکم څنګه موږ ګورو دا مې ډن کړو اوس بدلتا شاده به کرا شمو ګورینی دا زموږ اپلیکیشن جوړ شو په زما کنیکشن نشته موږ ګورو زما خپل کنیکشن هم خلاص کوم او دا اپلیکیشن خلاصونه ته دا کار کوي او کني کوي نو اوس دا ویډیو سټاپ کوم ولر خپل کنیکشن به خلاص کوم بیا هم موږ ټول ته خرغلاس وایم دې چې تاسو نه موږ دا کوم اپلیکیشن ته ما جوړ کړ ټیکنیکل اړین په نامه سم د موږ اوس ما خپل کنیکشن خلاص کړو که ان شاء الله دا اپلیکیشن خلاص کوم زما خپل یوټیوب چینل مومي هغه به څنګه راوړي ان شاء الله دا کلیک کوم کلیک مې کو نو شی به انتظار تو تا ګور موږ نه څنګه دی اوس کمزورې ده دا موږ تاسو خپل ګورئ چې روان سي موږ ګورئ ټیکنیکل اړین یوټیوب چینل موږ ګورئ سبسکرایب علامه ان شاء الله سره موږ ګورو دا کوم تاسو کولای شئ هر یو ځان کې ځان خپل یو اپلیکیشن جوړ کړئ چې د خپل یوټیوب چینل لپاره جوړ کړئ هر شي لپاره جوړئ مثلا کې ویډیو باندې کلیک کوم موږ ګورو ویډیو ان شاء الله راته کوي شبو انتظار وکړئ ویډیو کمپلیټ وکړئ
اگر ملګرو تاسو وګورئ څنګه په ویډیو مې راته پرې کړه څنګه چې ملګرو دا د اپلیکیشن جوړولو څنګه کوی خپل موبایل کې اپلیکیشن جوړ کړو ته وګوره ملګرو موږ څنګه بیرته هم راتلی چې خپل چینل ته مې یو اپلیکیشن جوړ کړو څو هر څوک دا چینل د اپلیکیشن خلاص کړي ډایرکټ په زموږ یوټیوب چینل ورته راواوړي دا ملګرو زما د نن ورځې ویډیو هیله ده چې ویډیو مو خوښه شوي تر بیا پورې چې داسې ښه خوندوره ویډیو تاسو ته مو د کومه په لویه بخښونکي خدای مو سپارم هر چیرې چې یاست ښاد او اباد اوسئ